السلام علیکم زما ګرانو مینوالو. نن موږ دلته په اټک ته راغلی یو اټک ګورنمنټ ډیګري کالج کې. زموږ چې کوم یو خوږ شاعر ملګری پروفیسر شمس القمر عاکف صاحب او زموږ سره دویم زموږ ډېر ګران محترم او ډېر زموږ خوږ او لوی شاعر د اټک د پښتو د ژبې د 64 کتابونو مصنف جاوید اقبال افګار صاحب هم را سره دی. نو ما وی چې دا یو د غنیمت موقع ده، یو ښکلي موقع ده، راشه د دې موقع نه فایده واله. نو د افګار صاحب نه مونږ یو څو پوښتنې کوو او بیا به افګار صاحب مونږ ته خپل کلام هم پیش کوي. د افګار صاحب چې کوم ښکلي ښکلي کلامونه دي. افګار صاحب زمونږ د پښتو ادبي ټولنې د طرفه تاسو ته مونږ چې کوم دی دعوت درکوو او دې د تاسو ته مونږ په خیر علیه. ډیره مننه، ډیره شکریه ستاسو چې ماته دومره اهمیت راکړه، درناوی راکړه، عزت راکړه، احترام راکړه. زه د ما سره هغه الفاظ نشته چې زه ادا کړم. په هر حال زه ستاسو مننه کوم چې تاسو ماته دا وخت راکړه. ملګرو، دویمه خبره دا ده چې زمونږ چې کومه د پښتو ادبي ټولنې د دې صدر هم جاوید اقبال افګار صاحب دی او الله پاک دته ډېر ښکلی چې کوم دی زبان ورکړی، کالم نویس هم دی، کالمونه هم لیکي، د پښتو ژبې ښکلی شاعر هم دی. افګار صاحب تاسو ته مونږ لږ د زمونږ مینوالو ته وایي چې تاسو د کوم ځای اوسېدونکي او خپل پیدایش لږ تاریخ بیان کړي. مننه. زه اصل کې یم د چپ تحصیل ډنډ ضلع اټک او چونکې ما زده کړه خیبر پښتونخوا په لمي کوتل چې هغه ډېره ادب خیزه او مرتب خیزه ځمکه ده. د خیبر په حوالې که زه ووایم نو د ستر شاعر، محقق، ډرامه‌نګار، افسانه‌نګار او وحدت الوجود باندې ډېر عبور چې و د امیر حمزه خان شینواري تعلق د لمي کوتل چې عام خلک ورته لوړ کوي د خیبر ایجنسي او خیبر بیا هغه ځمکه چې هغه خاطر افریده په دنیا پیژندلی دی، ورسره بیا ساحر افریده او خیبر افریده او بیا د ناظر بابا د ټول شاګردانو ناظر بابا په شاګردانو کې زه یم. بیا زما ډېره زده کړه د اسیر شینواري سره شوې ده. بیا هغه نه پس چونکې ما ټول تعلیم د اول نه واخله تر لسم پورې، په لسم کې زما نوم هم آنر بورډ باندې لیکلی شوی، لکه فرست ډویژن مې اخیسته و په سکول کې، لومړی پوزیشن مې اخیسته و. بیا هغه نه پس ما 15 کاله په فرنټیر کور کې نوکري کړې. نو په هغه دوران کې ما 15 کتابونه چاپ کړي او زما کتاب هغه کتاب دی چې په نړۍ کې د نړۍ په لیول یا نړۍ په کچ باندې خو اردو ما نه پهله یو کتاب چاپ شو چې هغه کې زما د کتاب وکړ پښتو، اردو کې ما نه پس چاپ شو، په پښتو کې ټول نه پهله زما کتاب. افګار صاحب ته چې کوم پښتو کتابونه ړومبو 15 ذکر وکړو که نه، د هغو کتابونو نومونه څه تا ته یاد دي؟ هغه یو 1986 کې کتاب افګار زړه، بیا ورپسې یو ستا ښکلا او زما مینه، بیا ورپسې یو ازغنې لارې، بیا ورپسې یو زړې سندرې او نوې زاړه طرزونه نوې سندرې، بخښنه غواړم، زاړه طرزونه نوې سندرې او دام ولسي سندرې وې او ورپسې په مینه مینه دام ولسي سندرې. او د نه پس بیا فرنټیر کور نه چې ریټایر شوم نو زما د امیل په نوم باندې یو کتاب راغلی او تالیف و. هغه کې ټولې لکه مشهورې غزلې چې هغه ریډیو نه نشر شوې، ټلویزیون نه نشر شوې او خلکو کې مقبولې وې. هغه امیل کتاب زما پہچان جوړ شو. افګار صاحب تاسو ذکر وکړو چې تاسو ته لکه ډېر ریډیو پاکستان هم تاسو چې کوم دی پاکستان ټلویزیون هم تاسو کلامونه وخت په وخت نشر شوي دي. په دې کې داسې یو کلام ته یاد دی چې کوم مشهور کلام یې خلکو ډېر خوښ کړی؟ هسې خو به ډېر یي خو لکه یو مشهور چې کوم یو کلامونه خو ډېر وو. زما لومړی کلام چې و زما د لومړو وختونو شاعري و، ارمان به وکړي بیا نادان زړګیا، شی به په خپلو کړو پښیمان زړګیا، ارمان به وکړي بیا نادان زړګیا، شی به په خپلو کړو پښیمان زړګیا، چې چاته مینه ورکوي نو هغه په تا به نشي مهربان زړګیا. او افګار ته ووایي نن یار غوږ کې داسې هیر به مې نشي په ایسان زړګیا. دا زما د لومړو ورځو شاعري وه او په ډیر اسمان خان ریډیو کې دا په 1981 کې دا ریکارډ شو. او بیا لکه تاسو خبره وکړه چې کوم یو مشهور غزل دی، نو زما یو سندره وه ای د ژوند ستړیه ماښامه راشه سترګو کې مې خوب شه.
د ژوند ستړي ستړیا ماښامه راشه سترګو کې مې خوب شه زه دې کړمه بیا رامه راشه سترګو کې مې ډېر